مسجد په اسلامي ټولنه کې ځانګړی ارزښت لري. د مسلمانانو لومړنی مسجد په قبا نومي ځای کې چې مدینې منورې ته نږدې دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مبارکو لاسونو جوړ شوی دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له هجرت کولو وروسته لومړنی کار د مسجد قبا جوړول و. د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عمل موږ ته لارښوونه کوي چې مسجدونه د اسلامي ټولنې په انسجام او یووالي کې څومره لوړ ارزښت لري. جوماتونه په اسلامي نړۍ کې یوازې عبادت ځایونه نه بلکې د اسلامي امت د یووالي، تبلیغ، په نیکۍ امر، له بدۍ څخه منع، اسلامي زده کړو او د کفري نړۍ د فتنو پر وړاندې د عاجلو او معقولو پریکړو اساسي مرکزونه دي چې په اسلامي تاریخ کې اغیزې جوتې دي. که څه هم په لومړي ځل د هېواد پر لویو لارو په هرو 100 کیلومترو کې د معیاري جوماتونو جوړول پیل شوي، خو په افغانستان غوندې هېواد کې چې ټول وګړي مسلمانان دي د جوماتونو لا ډیرښت او معیاري رغښت مهم مسؤلیت دی. په تعصب سره چې اشغالګرو او د دوی لاسپوڅو بالخصوص خوارجو د ټولو وحشتونو او ورانیو ترڅنګ مساجد هم هدف وګرځول، ځکه د دوی دښمني له اسلام سره وه او ده چې دغه لړۍ لا هم روانه ده او له امله یې سلګونه جوماتونه بمبار او کنډو کپر شوي دي. اوس چې اسلامي نظام حاکم دی په ټولو ګڼمېشته سیمو، لویو لارو، پارکونو، ښارګوټو، دولتي او خصوصي ادارو، کارخونو، بازارونو او میله ځایونو کې د معیاري مسجدونو رغول یوه اساسي اړتیا ده. بالخصوص لوی ښارونه چې ډیر نفوس او بیروبار لري باید معیاري جوماتونه پکې آباد شي. مثلا کابل ښار چې د جوړښت 2 چنده ان 3 چنده نفوس پکې اوسیږي ډیرو جوماتونو ته اړتیا لري. مثلا په کابل کې له څو مشهورو جوماتونو لکه عبدالرحمن، پل خشتي، عیدګاه، شادو شمشیره او داسې نورو پرته ډیری جوماتونه معیاري امکانات نه لري چې کم ظرفیت، د موټرونو پارکینګ نشتون او د اوداسه ځای نه لرل یې عمده نیمګړتیاوې دي. د کابل ښار جوماتونه د نفوس په تناسب کم ظرفیت او لږ امکانات لري چې له امله یې لمونځ غوندې مهم فرضي عبادت قضا کیږي. بله ستونزه په سوداګریزو مارکیټونو کې د جوماتونو نشتون دی او که شته هم د ټولو ښاریانو د لاسرسي وړ نه دي چې یوازې مارکیټ والا کسان ورته لاسرسی لري. د افغانانو غوښتنه ده چې په ټولو سوداګریزو مرکزونو او ګڼمېشته سیمو کې د لمونځ کوونکو لپاره پراخه جوماتونه، د اوداسه منظم ځایونه او د اړتیا وړ پارکینګ جوړول جبري شي. یو بنسټ یا پانګوال چې څو پوړیزه سوداګریز مارکیټ جوړولی شي په یو منزل کې معیاري جومات جوړول ورته هومره سخته چاره نه ده. لمونځ فرضي عمل دی. ټولو مسلمانانو ته باید په هره سیمه کې د لمانځه ادا کولو امکانات برابر وي. په بنګلو تر مصارفو غوره ده چې جوماتونه ښه ورغول شي. په رغنیزو چارو کې تر ټولو مهمه برخه جوماتونه دي. افغانان یې غوښتونکي او پالونکي دي.